ګورئ مسلمانانو بندګي چې شی ده په بندګي ځان پوه کړئ موږ تاسې بندګان بندګي دا څه شی بندګي د دغې خبرې نوم ده چې د الله عظمت دې په زړه کې راسي د مخلوق عظمت دې له زړه ووځي دلته دوې خبرې دي یو د مخلوق سره محبت ده یو د مخلوق عظمت د مخلوق سره محبت کېدلای سي د الله د پیغمبر سره زموږ محبت ده د پیغمبر د صحابه او شاګردانو سره زموږ محبت ده د انصارو سره زموږ محبت ده د مهاجرو صحابه سره زموږ محبت ده د ائمه او د مذاهب سره زموږ محبت ده د خپلو اسلافو زبردست علماو سره زموږ محبت ده په دې وجه چې د الله دین یې ته موږ رارسولی یو محبت ده یو عظمت ده عظمت له الله ما سوا د الله لوی ته به په زړه کې ځای ورکوې الله جل جلاله وایي والله الغني وانتم الفقراء یوازې الله غني د تاسې ټول مسکینان یاست تاسې ټول فقیران یاست تاسې ټول محتاج یاست تاسې کې هېڅوک پوره نشته له مخلوق سره به محبت کوو د مخلوق عظمت به په زړه کې نه راولو یوازې د الله لوی د الله شان ته به په زړه کې ځای ورکوو د مؤمن زړه د الله د لویي کور د بل شی نه کې ځایېږي نو ځکه الله جل جلاله پیغمبر ته وایي وربک فکبر د رب لوی ورته بیان کړه رب لوی په وپېژنه داسې وخت و چې کله نبي علیه صلات وسلام اول وار کم امت ته الله پیغمبر راولېږئ د هغو خلکو د مخلوق لویي په زړه کې وه چا د لات عبادت کاوه لات لوی ورته ښکارېدی چا د منات عبادت کاوه منات لوی ورته ښکارېدی چا د عزا عبادت کاوه هغه لوی ورته ښکارېدی چا د هبل عبادت کاوه هغه لوی ورته ښکارېدی چا د صاف عبادت کاوه هغه لوی ورته ښکارېدی چا د نائله عبادت کاوه هغه دا بوتان الله جل جلاله ورته وایي وربک فکبر د رب لویي ورته بیان که دی ورته ووایه چې لات منات عزا فلان و فلان دا هیڅ هم نه دي لوی یوازې الله دی د قدرت خاوند یوازې الله دی د عظمت خاوند یوازې الله دی د احسان خاوند یوازې الله دی اوس چې موږ تاسې په دا دونه خلک په مسجد کې ناست یو چا ته وایه لکه دغه وجود چې دا نن له تا سره سته دا د الله عظیم نعمت دا چا درکړی هر سړی وایي چې دا ماته الله راکړی دا نه ملک راکړی ده نه پیري راکړی ده نه ښه سړي راکړی ده دا الله راکړی دا سترګو کې چې دغه برق سته چې هغه لرې ځای په وینو دا کار چا کړی دا الله دا چې کافر ته ووایم دا ټرمپ ته که څه بلا ده دغه ته چې وایي هغه هم دغه درته وایي چې الله هندوستان کې بل هندو ته چې ووایم هغه وایي الله راکړی دا غوږو کې د اورېدلو طاقت د الله جل جلاله راکړی دا په پښو کې د تلو طاقت د الله راکړی اولادونه الله راکړي دي دا چې له اسمانه اوبه راوري له مځکې واښه راشنه کوي دا الله ده احسانات ټول الله کړي دي احسان د الله ده نو د رب ربوبیت ومنه د الله الوهیت ومنه د الله لویي زړه کې راوله د مخلوق لویي له زړه وباسي الله جل جلاله پیغمبر ته دا خبر